شل دا 10000 افغانۍ به موږ دغه خورکۍ ته ورکړو. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دا هغه دوه خویندې دي چې مور او پلار یې له لاسه ورکړي دي. د دوی سرپرستي یو وړکي ماشوم ته ورترغاړې ده. دا د دوی د خیمې ژوند ده. په دغه خیمه کې دوی ژوند کوي. هیڅ یوه کمپله ماته ښکاري چې په دغه خیمه کې پرته ده، او بل داسې یو شی ده چې په هغې باندې خوب کول هیڅ امکان نه لري. د دغو دواړو خویندو سرپرستي یو وړکي ماشوم ته ورته ترغاړې ده. د دوی پلار او مور دواړه بیچارهګان وفات شوي دي. زموږ په سکرین باندې کیدای شي دغه ویډیو تاسې کتلې وي. الحمدلله زما همکارانو موږ ته ویډیو راوړې او موږ وکولی شو او وتوانېدلو چې دوی ته راشو، د دوی د نږدې نه حال یا پوښتنه وکړو یا مرسته ورسره وکړو. دغه ځای دغه کور به تاسو ته زه دروښیم. دا ټولې خټې دي، شنې خټې دي. په دې شنو خټو کې دوی ژوند کوي بیخي. او بله خبر دغه خورکۍ لاسونه لړزیږي، د دغې پښې په خټو باندې د دوی حالت، دغه چپړې حالت تاسو وګورئ، دا په خټو باندې ده، د خټو نه لړزیږي. دغه د یخ د وجې نه دغه خورکۍ او دا کورنۍ دا دواړه خویندې لړزیږي. موږ راغلي یو الحمدلله چې د دوی سره یو څه اندازه مرسته وکړو. په تاسو ټولو باندې غږ کوم، دغسې کورنۍ دغسې خلک چې چېرته تاسو ته ښکاري، دوی سره خپل د وس د توان په مطابق باندې مرسته کوئ. دا 10000 افغانۍ به موږ دغې خورکۍ ته ورکړو. 10000 افغانۍ دي. دا به دوی ته ورکړو. دا به دوی ځان ته بنینونه واخلي، ځان ته به جاکټې واخلي، هغه کوم شي ته چې اړتیا لري، ضرورت لري، هغه شیان به واخلي. او ورته وایم چې هغه بل وړکي ماشوم ته هم که هغه ورورې ده، هغه که شی نه لري هغه به ځان ته واخلي. خورجانې دغه 10000 افغانۍ دي، دا تاسې واخلئ. ځان ته به توشک، کمپلې، هغه د ژمي کوم اړتیا چې دغه به تاسو ځان ته پوره کړئ. صحیح ده؟ او بل په آخر کې یوه غوښتنه دا درنه لرمه چې اول خصوصا خپلو ټولو افغانانو ته په 5 وخته مانځه کې دعا کوئ. وروسته د افغانانو نه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوئ. صحیح ده؟ او بل ټول خپل ځان دپاره دعا کوئ چې یا الله دغه حالت په موږ باندې راغلی دی، دغه زموږ نه لرې کړي، زموږ دغه حالت ته تغییر ورکړي، د دغه ژوند نه موږ ته یا الله یو ښه ژوند راکړي. دا 10000 افغانۍ دي خورکۍ، دا ته واخله. په دغو باندې به هغه خپل ضروریات پوره کړي. کوم شی چې تاسو ضرورت لرئ هغه به واخلئ، هغه به پوره کړئ. په آخر کې خورکۍ څه شی غوښتنه لري، څه وینا لري؟ تاسو او چا چې موږ سره مرسته کړې ده، الله دې د دې په بدل کې یو فصله درکړي. خدای دې هغه دنیا ستاسو ښایسته کړي، هغه یو لږځي کې دې الله تاسو ته دا ودروي. خدای هم هغه دنیا ښایسته کړه. الله دې تاسو په موږ مظلومانو، بې کسو، غریبانو خلکو باندې رحم وکړو. الله دې په تاسو باندې ورحمېږي. الله دې په تاسو رحم وکړي. امین. دوستانو دا خورکۍ تاسې ویډیو کې ځیر شئ، فکر وکړئ د دې لاسونه داسې لړزیږي، دا د یخ د وجې نه لړزیږي. په تاسو ټولو باندې غږ کوم چې دغسې کورنۍ، دغسې یتیمان، دغسې کونډې، بې وزله د دغوی په سر باندې لاس کېږدي، تر څو د قیامت په ورځ د نبي علیه السلام تر څنګ موږ داسې یو ځای راجګ شو. نبي علیه السلام وعده کړې ده، انشاءالله په خپلې وعدې به انشاءالله الله تعالی به د هغې په وعدې باندې عمل کوي. دا دوستانو د نن ورځې خپرونه تر څو زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی رب مو سپارم د الله په امان.